د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه، وخت په خیر، ستړي مشئ. د افغانستان د پرمختګ بل مهم خبر. هلمند کې د 80 میلیونه افغانیو په لګښت 14 پروژې پلي کیږي. هلمند کې د لښکرګاه ښاروالۍ مسؤلینو ویلي چې روان کال به د مرکز لښکرګاه ښار په بېلابېلو سیمو کې د 80 میلیونه افغانیو په لګښت 14 پروژې پلی کړي. د لښکرګاه ښاروالۍ د عامه اړیکو مسؤل محمد ابشار ویلي چې یادې پروژې د ښار په 8 ناحیو کې پلی کیږي او 80 میلیونه افغانۍ لګښت به پرې شي چې د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کیږي. ابشار همدارنګه زیاته کړه چې دې پروژو کې د پاکو اوبو رسونې شبکو جوړول او د زړو پارکونو بیا رغونه هم شامل دي. درنو لیدونکو که زموږ له چینل سره تازه شوي یاست هیله د چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښه شوي.